پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ خپل ولسوالۍ هغه خوا ته تعمیر دی. راځو تاسو راشئ. دا بهر ځای نه خو ښه ښکاري. داخل ته به لاړ شو، داخل ته حالات وګورئ. دلته ډاکټر صاحب کینی. حالت د دې کلینیک په دغه رقم دی. خواته هم پلاستیک دی. دا فکر کوم لابراتوار دی. دا لابراتوار دی. په دغه حالاتو باندې دا ناروغانو بسترخونه ده. دلته ناروغان سملي سیرم پیچکاري او دا شان ورته تطبیقیږي. دې خوا ورته مکمله هوا را رسیږي او پلاستیک دې سایډ ته دی. خواته حتی پلاستیک هم شلېدلی دی. دوستانو نور ځایونه به هم درته وښیي. فقط زما غوښتنه له تاسو څخه څه ده، راځئ دې وطن د آبادۍ لپاره موږ تاسو باید مټې رابډو. والله هیڅ چاته باید تمه توقع نه لرو. پوهېږې څو ساعته موږ مزل کړی. پرون ماښام نه چې ما حرکت کړی نن دلته راورسېدم. ګیان ته تلم، ګیان نه دې خوا دغه کلینیک ته. دا کلینیک به قمر بنسټ غرغوي. هغوی به دلته خپل ټول هڅه او توان چې څومره ورسره یې دلته به استفاده ترې کوي. ولې قمر بنسټ ځان ته کوم تجارتي بنسټ نه دی. والله دوستانو تاسې چې موږ دلته کار کوو، خصوصا هغه دوستان ته زه موږ وایم چې هغوی په خارج کې دي، تجاران دي، مارکیټونه لري، هغوی کاروبار لري، الله ورته ورکړی. دا وطن موږ تاسو ته اړتیا لري. دا وطن موږ تاسو ته دې ته اړتیا لري چې تر څو پورې یو بل ته لاس سره ورکړو، خپل افغانان مسلمانان سره راپورته شو او دې ملت دې ضرورېدلي کړېدلي ملت ته خدمت وکړو. پوهېږې 2022 کال کې زموږ د روغتون دا حالت دی. نو د دغه حالاتو له وتلو لپاره ټول موږ تاسو ته لازمه ده سره یو بل ته لاس ورکړو تر څو پورې دې کړېدلي ولس ته رسیدګي وکړو. څه فکر کوئ دلته مریض راشي، تاسو ښه وینئ، دلته وګورئ نو مریض به دلته څه کوي؟ روغ سړی دلته مریضېږي ځکه یخ دی، هوا سړه ده. نو راځئ زما په هغه دوستانو باندې غږ دی چې هغه کار روزګار یې جوړ وي. فکر وکړئ یو ورځ مو هلته مصرف نه دی کړی، هغه پیسې چې دلته راولګي ډېر غټ کار پې کېږي. والله نوم به وګټو چې افغانان دومره خل دي چې خپل آبادۍ ته خپله مټې رابد وهلي. خصوصا زما وینا هغه تجاران ورونو ته چې هغې کار روزګار جوړ کړي، که هغه دلته وي که خارج کې که په هر هېواد کې نړۍ څخه لاس ووینځي. نړۍ موږ تاسو ته خدمت نه کوي. موږ تاسو تېرو 20 کالو کې ګواهان یو. دوستانو څه فکر کوئ چې دا زما شاته تعمیر به تاسو ته څه ښکاري؟ پردې هم ورته ځوړندې دي او پلاستیکونه هم ورته ځوړند دي. د ورسیو ته یې ورسره دروازو په ځای دروازې خو هېڅ هم نشته. تاسو ته به دا څه ښکاري؟ که زه درته ووایم خبر شئ نو حیران به شي چې دا څه قضیه ده. ځکه مهاجرین ورونه پراته نه دي. پوهېږې دلته هغه خل راځي تر څو پورې هغې مریضان وي دلته شفا ترلاسه کړي. دا روغتیایي کلینیک دی. دوستانو کلینیک خو ټول تاسو وکړه. خبره په همدې ځای راته وو که چېرته غواړئ تاسو په دغه په آبادۍ کې حصه واخلئ. مخکې مې هم ویل دا وطن موږ تاسو ته پاتې دی. نړۍ موږ سره په هیڅ صورت داسې کومک نه کوي چې موږ تاسو ته ګټه ورسېږي. فقط موږ افغانان به یو انشاءالله خپل وطن به په خپلو مټو آبادوو. نو واتساپ نمبر درته ښکاري، آنلاین مرستو لپاره لینک هم په سکرین درته ښکاري. موږ به انشاءالله بیا دلته راځو، بیا به دلته راځو تر څو پورې دغه هیوادوالو خدمت دلته وشي. دا اوس هم دلته موږ وینو په دې ماښام کې یو خورکۍ راغله. داخل حالات چې موږ ګورو نو زه خو وایم چې د مریضانو لپاره هېڅ داسې ځای نه دی چې دلته د مریض علاج وشي. نو الله دې موږ تاسو باندې راځه ورور راشئ راځئ ځئ داسې تاسو عملا وینئ ورونو زموږ دا خورکۍ ناجوړه ده، ماشوم ورسره دی. دی راغل دلته تر څو پورې دوا واخلي، دلته خپل علاج وکړي. نو تعمیر د دې روغتون تاسو ته معلوم دی. په لوی الله مو سپارم ویډیو سره شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.